السلام علیکم زما ګرانو عزتمندو کتونکو لیدونکو ډیره مده پس زما په خپل سټوډیو کې په لیبرری کې پروګرام دی او د پروګرام ځکه دی چې دومره درانه خواږه میلمانه راغلي دي چې دا باجی ماجی د دې نه تارونه مارونه وتي یوه ګنټه کې خو د دې سیټینګ موږ وکړو د میلمانه داسې قدرمند دي نو ما ویل راشه دې سره به ګپ شپ مو لګوو چونکې دا نزاکت علي صادق صاحب یو پروګرام بیګام ما ورکړی دی د پښتو فلمونو په ډایرکټرانو باندې نو نن به هم یو پروګرام کوو د پښتو فلمونو په حواله باندې ځکه چې دا د پښتو فلمونو ډیر زیات یعنی اکیډمي دا علم دی ورسره په دې به هم خبره کوو تاسو د نوې کتاب چې کوم مارکیټ ته رالو یو تیر هیر اوازونه دویمه برخه دویمه برخه نو د دې په چاپ کولو درته د زړه د تل نه مبارکي وایم ډیره مننه او ډیر خوشحاله شوم دې نه مخکې هم تا دوه کتابه کړي دي او جی تیر هیر اوازونه اولی سه یو پښتو فلمونه او هغې نه پس بیا پښتو فلمونه او هغې باندې خو ډېر زیات کوشش کړی دی په دې باندې نوره خواري مو کا یو شل 15 روپۍ دا ستاسو خواهش و دا بالکل مې په نورې مو لګولي نو په دې کې خو در سره څه داسې معمولي غوندې حصه زمونږ هم ده د کوششونو بېشکه بالکل ستاسو پکې پوره باب دی او د شاهزادې وریجې او د رزړه مټۍ دا خو د ما نه نه هېرېږي چې تاسو به هفته کې ماله راتلی د کتاب د لیکلو نه مخکې په دې کتاب کې د صادق صاحب کامیاب فلمونو باندې تاسو به لوستئ چې چا نه لوستي او که چا نه لوستي نو دا کتاب حاضر دی ښه جي خبره کوئ نو بس دا نوی کتاب چې تاسو کوم کوشش وکړو او مارکیټ ته م راوړو تیر هیر اوازونه دویمه برخه نو د دې په چاپ کولو ورته مبارکي وایم مهرباني او د خپله طرفه درته بس محسوسی به نه یو 10,000 روپۍ دله زه دې کې چنده در کوم بس دا ته په ډېر څه قبول او منظور کړه داسې میلمانه خو که دا وایم چې خدای دې هر وخت راولي بیا به دا خلک وایي چې ډېر دا ستاسو مینه دی تاسو مخکې هم کړې ده نو بالکل به قبول یې کړم الله مو خوشحاله ساته چې دا 10,000 روپۍ تاسو ماله راکړئ نو زما دا محنت تاسو وقدرولو او زه به دله چې کوم دی نو په تحفه کې دا به زه جیب کې واچوم او دا ستاسو کتاب شو جي دا کتاب به تاسو قبول کړئ ډېره مننه ډېره مننه سلیم صاحب هرکلی درته وایم او د اورېدونکو سره خپله پېژندګلي وکړي ډېره مهرباني اسلم صاحب زما نوم محمد سلیم دی شبقدر سره مې تعلق دی او د اسلم صاحب دا کتاب تیر هیر اوازونه دا زمونږ ډېر شوق دی دا د پښتو زاړه زاړه فلمونو ولې چې مونږ هم د دې وخت یو دې سره هغه دی نو دا زمونږ به ټول انشاءالله سټډي کړو او دې له به دې سره به مونږ لږ ډېر زیات خو نه خو لږ ډېر به دوی سره مونږ هیلپ وکړو امداد وکړو دا مولا جي ورکړي دا زما د اړخه جي قبول یې کړي ډېره مننه جي دا دا ډېر اسم نه دي جي دا د دې د هغې اسم نه دي خو دا زمونږ د اړخه به ده محنت چې دی د هغې صله خدای پاک ورکوي که نه نه درته ما ویلی دي خو ستاسو ډېر وخت دا زمونږ جي د خپل ستاسو پښتو کلچر سره مینه دا زمونږ ډېر کلچر سره مینه ده د ماشوموالي نه به دا زمونږ د وختو دغه دي الله مو خوشحال ساته به زما د طرفه به دا ډالۍ چې کوم دی نو قبول ډېره مهرباني ورسره د پښتو فلم دا یو کتاب د پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید دا به هم قبول کړي ډېره مهرباني ډېره مهرباني السلام علیکم زه زما نوم یاسین دی د ملکنډ سره زما تعلق دی او دا پښتو فلمونه د شروع نه کتل د اداکارانو متعلق معلومات حاصلول دا زما شوق دی د ابتدا نه په یوټیوب باندې د حاجي اسلم خان صاحب چې څه کوششونه دي دا زه ګورم ګاهې به ګاهې او زه ورته د زړه د تله دته داد ورکوم او شاباسي ورکوم او د ډېر لوی کار کړی دی په دې فیلډ کې ډېره مننه دا نوی کتاب تیر هیر اوازونه دویمه برخه په دې کې غټ باب د ګلنار بیګم دی ورسره ما د افغانستان هنرمندان هم اخیستي دي بیا په دې کې ما د ګلنار بیګم داسې تصویرونه پیدا کړي دي دا یو تصویر ما په غلطۍ به ووایم چې دا ما نه وایرل ما ورکړی په نیټ باندې د دې تصویر سره خلکو
مختلف قسم لوبیو کې کپړې ورته بدلې لوپټې ورته بدلې او ما ته هم خلک راولېږي وایي تا له مو تصویر پیدا کړی دا اوریجنل تصویر دی په دې ټایټل هم ما ورکړی دی بهرحال دا زموږ د ټول شریکه او اساساً. بل یو ورکوټ شان ایډ ورسره کوو او دا د په ډیر زیات باندې قبول کی زمونږ د طرف نه جناب دا والی دی ډېره مننه جي نه دا به د اورېدونکو ته وښیو جي نه دا کتونکو ته به وښیو دا د یاسین صاحب د طرفه 10,000 روپۍ بختوره ورځ حاجي ده صاحب دا دا جي د زما دا د دې پښتو کلچر سره مینه ده بېشکه بالکل دا ځکه دا تاسو جي سره زما نوی کتاب تیرې رواجونه دویمه برخه تاسو ته ډیر مهرباني او دا زما د دې نه مخکې دا زهیم کتاب دی پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید دا هم زما د طرفه تاسو ته تحفه ده دا قبول ډېر کړئ اسلام خان صاحب مخکې استاد ډیره مهرباني مخکې شکریہ زما دا کتاب قبول کړئ جی تھینک یو سر خدای مو قبول آباد لره ته تحفه ده جی ډیره مهرباني تاسو خپل هم یو حساس فنکار او یې بل خبره دا ده چې دا شروع نه زه د فنکارۍ په دغه لیر کې روان وم ښه. که ما داسې نه راتله خو ما کوشش به کولو چې زه دوی سره استاد خو د ریډیو هغه سندرې موږ سره شته او جی اب ان شاء الله د تزغه کومه که خیر بل ثانک یو کوشش وکړو په سر دې پروګرام ډیره کې بلګو مهرباني تاسو ډیره خوشحال. مننه جی ښه ثانک یو جی مهرباني ټول فلمونو چې کوم موسیقاران دي د شروع نه والا داسې تر اتیایمه پورې دا یو څو غټ غټ موسیقاران دي چې د دې پاړور باندې صادق صاحب خبرو کې صادق صاحب هرکلی درته وایم او دا اوریدونکي دا کتونکي ستاسو پروګرامونه ډېر خوښوي وي ډېر معلوماتي وي ستاسو د کوششو ته ډېره په درنه سترګه ګورم د موسیقارانو خبره به دې ځینې شروع کړو چې کله د پښتو فلم شروع شو یوسف خان شیربانو په 1970 کې نو هغه وخت کې په کراچۍ کې د دې موسیقارانو لال محمد او اقبال دا دوه کسانو دا پښتانه نو او خو بس طرزونه یې جوړ کړي د پښتو هغې نه پس چې کوم دویم فلم رالو په 1971 کې درای خیبر نو د هغې موسیقي بیا رفیق استاد جوړه کړه الله دې په جنتونو کې رفیق شینواري چې ډېر د موسیقۍ ډېر غټ استاد او بیا ورپسې فلم ادم خان درخانه موسیقي چې دی هغه بیا نیاز احمد جوړه کړې ده چې د هغه دا واحد فلم دی بس بل نشته بل فلم زبردست موسیقي ده زبردست موسیقي ده زیات پکې رباب ټنګېدلی دی او بهرحال د کمال دی او دغسې لال محمد اقبال هم بل فلم نشته دا خو په ایمرجنسي کې عزیز تبسم په کراچۍ کې دا فلمونه جوړ کړي او د کله نه چې لاهور کې کار شروع شو نو بیا د پښتو ټول ټیم لاهور ته ورسېدو رفیق شینواری او بیا که تاسو خیال کړی وي په 1972 کې چې تاسو ورته 1972 وایي موږ چې دې دوا ویو خلک ورته 1972 او هغه چې دی په هغې کې عجب خان افریدي له موسیقي چې دی عنایت حضروي جوړه کړې ده ډېره شانداره موسیقي ده پام کول علي اتانا تو د غم فوزونه دي او ګران عجب خانه ګران عجب خانه او ګران عجب خانه او مخه دې ښه مېلمنې فخر په وطن کړی همیشه تا په مړانه ګران عجب خانه ګران عجب خانه ډېر مې د ایران وړه غمونه کړل یو مو یو بل سره لوزونه کړل دا د مجیب عالم اواز دی او ناهید جعفري بالکل دا ډېر زوړ دغه دی دې نه پس بیا چې دی نورو موسیقار چې دی عنایت حضروي شو نو بیا د سن 72 نه پس زیاتو فلمونو موسیقي چې دی د رفیق استاز ده رفیق شینواري ځکه چې خو د موسیقۍ پوره یو لایبرري وه اکیډمي وه نو د هغې نه علاوه شیر افغان استاز او شیر افغان استاز لږ کار کړی دی په فلم کې خو د ناوې د یو شپې موسیقي ته وګوره حد پې تمام کړی دی بیا د رادت حسین هم په فلم کې کار لږ دی خو ته د کوچوان فلم د 1975 موسیقي وګوره د هغې سندرې وګوره دغسې جناب په د 1974 فلم
دهقان د هغې موسیقي منیر سرحدي او سرندې والا روړه بندی بندی چې او چې وپېلونه ها، او کله نا کله صد ته جام کوه په تا مین یم په صحت یې پې تمام کړی دی ها، او نو دا لږ لږ کار چې چا کولو دی خو بس بیا د دې 75-76 نه پس بیا یو خواته شو مهم. نو بس ټول کار بیا رفیق شینواري ته پاتې شو چې د پښتو فلمونو سندرې که ته داسې ووایې چې په زړه زمانه کې 80% که خطا کېږم نه دا به د رفیق شینواري وي بیا هغه پسې دویم نمبر یو سړی دی اس ټي سني د هغه هم ډېره زیاته موسیقي ده سمویل ټاکرداس او ډېر چې نوم یې چاله نه ورتلو که نه پښتنو له نو د هغه هم ډېره موسیقي ده او بیا په دې سن 80 کې یو بل سړی را پیدا شو فضل ربی پردیسي او د غضب تبل مار ډېر زبردست یاره د ړومبی فلم چې رالو که نه بحیثیت موسیقار جرم و سزا نو فلم خو په خپله هم ښه خو ما د ډېرو کسانو نه اورېدو وایي چې عجیبه سازونه دي پکې نو دا د فضل ربی استاز کمال و او چې کوم هغه فضل ربی هغه ګلوکار چې کوم و دا هغه نه و چې دی هغه هم ځان له یو نامه پیدا کا او بس بیا هغې نه پس چې دی د جلال راغی جلال سرحدي جلال سرحدي او ها، هغه هم بلکل غالبا د جانان فلم دغه موسیقي هغه کړې وه ها، خبر جانانه کلی کام شلو ها، او لیونی عشق میں بدنام شلو ها، او بس بیا د 1985 نه پس دا سیز فلمونه هم بدل شو رنګین هم شو ها، نو بس چې تر کومه پورې زاړه ډایرکټران وو د فلم د ډایرکټرانو نه مطلب زما عزیز تبسم ممتاز علی خان عنایت الله خان ناصر رضا خان سید انصح الصعیدی سعید النسخ سعیدی کنه ها، فاروق خان ها، چې دا خلک وو کنه ها، نو موسیقي هم ټیک ټاک وه ها، او نثار محمد خان و الله دې وبخي لیکوال د هغه ډایلاګ اورنګزیب خلیل و خالقداد امید و میرنی رور لیکلی و فخرالدین خیشکی و فخرالدین خیشکی خو ړومبی فلم الزام لیکلی و 1978 کې ړومبی فلم او د هغې ډایلاګ خو ګوره یار نو بس هغه خلک ساده باده انسان و فخرالدین ساده باده ما ورسره انټرویو کړي ده ما په دې پروګرام په دې نت کې شته په نو یوټیوب هغه وخت کې دا ډېر ښه قابل خلک وو دا بیا جانزیب راغو د جانزیب نه پس شاکر زیب رالو دا غزبی رالو او دا کوم غلوی وختصي ماستر علي حیدر راغی فلم ته هغه هم د ځینو فلمونو موسیقي ورکړي او بس صحیح ده خو بس زمونږ چې کومه احاطه ده هغه تر 1985 ده څه ته چې مونږ زاړه وایو چې بلیک اینډ وایټ فلم به جوړېدو هغې کې به د پښتو کلچر هم و هغې کې به صحیح سندرې وې صحیح ډایلاګ به و زوماني خبرې به نه وې او موسیقي به پکې ټیک ټاک وه او هغې نه پس بیا د فلم ماحول بدل شوی دی نو هغه بس زما په دغه کې نشته دی زما په یاد کې داسې حاجي صاحب د ناوې د یو شپې د سن 75 فلم دی که نه پښتو کې غالبا په 1976 کې ریلیز شوی دی دا شیر افغان استاد ړومبی فلم دی او د موسیقۍ ته خو وګوره دې وخت سره هم که دوه درې تنه را یوځای شي نو داسې موسیقي نشي جوړولی که نه راشه اشنا راشه چې لیمو کې دې وده کمه او راشه چې د لیچې په زانګو کې دې او وخانه رو رو قدم دې کېده بس راشت لیمو کې دې وده کمه او راشه چې د لیچې په زانګو کې دې وده کمه راشه چې د لیچې په زانګو کې دې وده کمه او ختمه به په دې کو چې زه به درته یو سندره وګوم چې زه د امن پلوشه یم دا فلمي سندره ده او اواز دی د جاوید اختر او دا ریکارډ شوې ده په کال 1901 کې په دې به دا پروګرام هم ختم کو ها
یادګیر نه به درکمه چې دا کتاب اوس چاپ شو تیر رواجونه دا دویمه برخه ده چې په دې کې تقریبا 28 صفحې او د رنګینو تصویرانو دي چې په هغې کې د ګلنار بیګم ډېر ښایسته تصویران دي ورسره د نورو فنکارانو هنرمندانو تصویران هم دي هغه نایابه تصویران دي چې چا به لیدلي هم دي دا د ګلنار بیګم او د یاسمین خان د ګلنار بیګم د خاوند سره تصویران دا بیا د نورو سندرغاړو تصویرونه دي او هغه سندرغاړي چې اوس په دې دنیا کې نشته د هغې تصویرونه دي او په دې کې د زمونږ د بره پښتونخوا د افغانستان د ډېرو هنرمندانو ذکر هم دی او د دیزي د ګلنار بیګم نه علاوه د نورو د شپېتم نه واله تر اتیایم پنځه اتیایمه پورې چې پښتو موسیقیات راغلي دي د هغې ذکر دی پکې دا زما بل کتاب دی پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید د دې دا خو ډېر غټ کتاب دی اوس که داسې کتاب زه بیا چاپ کوم دا په 2000 مارنه کې خو د دې بیه هم 1000 روپۍ ده او دا بهترین کاغذ لګېدلی دی د دې بیه هم 1000 روپۍ ده که د چا په کار وي نو ما په زما نمبر به تاسو سره وي نو ما ته ویلی شئ زه به یې درته په ډاکخانه باندې په هغه څه وایي ورته ارجنټ میل سروس درلېږم زما په ایزي پې سره به پیسې رالېږئ او بیا به زه کتابونه درلېږم اوس زه موسیقي پلو او د جاوید اختر په اواز دا یو فلمي سندره ده دا میلمانه راغلي دي نو د دې نه به دوی هم خوند واخلي او تاسو ته به دا اندازه مه لګي چې جاوید اختر چې کوم دی د پښتو فلم کې سندره ویلي ده استیسن هم د پښتو سندرې ویلي دي هغه ته ما ویلي مې تا ته به زه خپل اواز اورم خو هغه خو بس هغه مړ شو انجهاني شو دا د جاوید اختر پلوا شایم پدلارا شایم